ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلي چې د ګونډو دردونه ولري؟ سوخت لري، درد لري، داسې بیخي پښو په سر باندې کېناستی نه شم. په لوړ عمر کې د ګونډو د دردونو نښې، ستونزې او علتونه کوم دي؟ څه وکړو چې د ګونډو درد مو زیات نشي او پرمختګ ونه کړي؟ د ګونډو د دردونو له پیدا کېدو د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ زه سمیره حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. د انسانانو عمر چې زیات شي، له مختلفو ناروغیو او صحي ستونزو سره د مخامخ کېدو امکان یې لا هم ډېرېږي. د ګونډو دردونه هم یوه داسې ستونزه ده چې د لوړ سن کسان ورسره مخامخ کېدای شي. د انسان هډوکي او مفصلونه د 50 کلنۍ له عمر نه وروسته نور نه غټېږي. له همدې سببه یو شمېر کسان د 50 کلنۍ عمر له بشپړولو وروسته د هډوکو او مفصلونو له درد سره مخامخ کېږي. خو په لوړ سن کې د پښو د ګونډو د درد نښې او ستونزې کومې دي؟ ډېر عکسونه مې د الیاباد شفاخانه کې مو واخیسته، دوام یې مو واخیستله، ښه نه شوم ورسره. خو د دغه هډوکی د زنګانه سر خو سوخت لري، درد لري، داسې بیخي پښو په سر باندې کېناستی نه شم. زنګانونه مې ډېر خوږېږي، داسې رقم زنګانونه مې چې خوږېږي، بیخي نجیګې داسې لکه شاله داسې دغسې وچ ودرېږي. اورنګ لوګر ولایت دغه زنګانو کې درد یې لږ ګرځم، لږ پښې مې لږ وغوړېږي، بیا چې لږ کښېنم بیخي بیا تلای نه شم، شپې څملم ډېرېږي. دا زما نوم حبیب الله دی، دا مې د تره د لور خاوند دی. غربت نه راوستلی د دې دپاره د دواړو زنګانونو د هډوکو ستونزه ده چې کښېني پاڅېدی نه شي، چې پاڅېږي بیا کښېناستی نه شي او د قضای حاجت هم خپله نه شي کولی، چې 15 کلن دی. د شپې لخوا د ګونډو برخه کې سوزنک کېدل یا د دې برخې سوزش او نارامونکي دردونه په لوړ عمر کې د ګونډو د خوږو نښې دي. د کابل ښار په وزیر محمد اکبر خان روغتون کې د اورتوپیدي یا هډوکو د ناروغیو متخصص ډاکټر احمد شکیب محبي نظر لري که د پښو د ګونډو دردونه په پیل کې تداوي نشي او پرمختګ وکړي، نو د مفصلونو د شخوالي او په حرکت کې د ستونزو د پیدا کېدو سبب کېدای شي. سهار له خوبه نه راپاڅېږي او لس دقیقو لپاره شاخوالی احساس کوي، زینو کې ختل شکایت کوي چې دا مشکله ده، یا هم په لمانځه کې وایي چې زه پوره په قاعده کې نشم کېناستی. که په اول وخت کې مراجعه وکړي نو تداوی لري او د دې وقایه هم امکان لري. خو که چېرته پرمختګ یې وکړ او آخري مرحلې ته راشي نو بیا موږ سره یو علاج دی چې باید عملیات کوو، مفصل ورته تبدیل کوو. مفصل تبدیل یو غټ عملیات دی، مصرف یې هم ډېر دی. یو شمېر کسانو د ګونډو د درد پر مهال له سوزش، د مفصل یا د ګونډې د بند له شخوالي او د پښې د قات کولو او غځولو پر مهال له درد او ستونزو شکایت درلود. خو ولې یو شمېر انسانان په لوړ عمر کې د ګونډو له دردونو سره مخامخ کیږي؟ کارونه م کول نو 15 کاله مخکې 6 کاله مخکې لوونه کوه، پلي کوه، بس د خوارۍ دیاړي کوه. نوم یې محمد سعید دی. ډېر وخت په یو ځای کښېني نه ګرځي، ډېر هغه خپې ګټل کوي. یو تعداد کسان د فزیکي کارونو پر مهال د ګونډو په هډوکو فشار راتلل، د زیات وخت لپاره ځای په ځای د پښو په سر کېناستل یا هم ځای په ځای درېدل په لوړ عمر کې د ګونډو د دردونو مهم علتونه ګڼي. د ډاکټر په وینا د عمر له زیاتوالي سره د انسان هډوکي او مفصلونه کمزوري کیږي، حجم یې کمیږي. دی په دې اړه زیاتوي: د دې تعلق د فشار سره ډیر زیات دی، یعنی هر څومره چې سړی چاقي هغومره ډیر فشار په داخل د مفصل کې موجود دی، نو دا تکلیف زیاتېږي. نور خلک چې په زنګون باندې په ټول د عمر کې فشار راوړي، نو دا ټول د دې سبب کېږي چې مفصلي سطحه خراب کړي او وروسته له 500 کلونو چې وجود هم ضعیفه شوی نو دا ورځ تر بلې زیاتېږي. بعضې ثانوي تکلیفونه دي چې د هغې په نه وروسته د سایدګي د مفصل پیدا کېدای شي، مثلا تردید یا تراومه، ضربه. که چېرته زنګون د صدمې سره مخ شي نو سایدګي د مفصل پیدا کېدای شي. مثلا روماتیزم مفصل تخریبوي نو سایدګي د مفصل پیدا کېږي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. د ګونډو په برخه کې سوزش او د شپې لخوا د ګونډو د ګردیو برخې سوزنک کېدل، په دې برخو کې د پښو د مفصلونو شخوالی، په ځینو کې د ختلو یا پلي تګ په وخت کې ستونزې او د درد له امله د شپې بېخوبي، په لوړ سن کې د ګونډو د دردونو ستونزې او مشکلات دي. که د ګونډو دردونه زیات پرمختګ وکړي نو تداوی له جراحي عملیاتو سره کېدای شي.
کار او فزیکی فعالیت یا ورزش نه کول، په دایمي شکل یو ډول او غیر متنوع خوراکونه او د عمر زیاتوالی د ګوندو د دردونو د پرمختګ مهم علتونه دي. خو د ګوندو د دردونو له پرمختګه د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له 2 کسانو سره خبرې کړې دي. نوم دراته وایول ګل محمد. څه ستونزه لري؟ انداز زنګانو نه ډېر مشکل نه لري. حرکت وکم دا چې په کومه تاسو خو راځي د سه منزل کولای شي. بیا منزل کومه تو چې زیرا ګنا آزادي. زما نوم عبدالحق ده. یو زړه مورکۍ ده په کور کې. په تکلیف د زنګانو درلودل. کور کې کومه کارونه کې چې دغه درد پیشرفته بنشي. ډاکټر هم دا توصیه کړې ده چې زنګون دي خوري لکه په چوکۍ چې کینی خوځي دي چوکۍ نه بیا د په بالښتونه دي کی دي په بالښتو دي کینی وی غزي راټول دي کی هم د شپه کې هم د سار کې مونږ څنګه کې بالښتونه کې په بالښتو باندې کینی مونږ کې دوايي مرته غسته ده. بیا دردونه څنګه دي؟ دردونه قرار دي بیخي دردونه ور سره پیشرفته نه دي شوی دي. په کابل ښار کې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې د فزیوتراپي ډاکټر شفیق الله امین ځای نظر لري چې د ګوندو په درداخته کسان د شیرګرمو اوبو او ریګ تودولو د مشغولې یا بلې هرې وسیلې په مرسته ګونډې ټوکر کړي یا د تاب ورکړي. دی په دې اړه نور معلومات هم راکوي. د خپو په سر او د چارزنو په شکل سره باید کېنه خپل مریض په چوکۍ امیز باندې کېنی د خپل زنګون ته اساس تا یعنی په شکل د تکراری خلاصوي بیرته کات کوي. دا کات کېدل البته د 90 درجه باید زیات نه وسی او کچیرته د ناروغ مبسلی سطح یعنی هغه سطح چې مبسلی جوړ کړي دی هغه سره نږدې شي بیا موږ تاسو کولای شو چې وسان د ازا وزن د خپې په اخیرنۍ برخه کې ورته وټړو. په دې حرکت سره موږ دوه پیدا کړی وي. یو لمړی پیدا دغه د چې د زنګون مبسلی سطح چې کومه ده دا به موږ تاسو سره لري کړی وي یعنی کوم چې سره نږدې شي دي نور د تخریب نه مجلګي. دوه مګټه موږ دا وکړو چې د مزلات کوم زیب شوی دي یا شول شوی دي د تقوی سبب ګرځي. وخت چې دا حالات رامنځته شول نو زیات فشار په زنګون باندې نه راځي او دا د دې باعث کی چې د ډېر تخریب نه مخنیوي وشي. سره کوم چې بایسکل رواني کیږي همدغه سي مریض شا پر تخته وي کیږي خپل زنګونونه د بستر سطح نه پورته نشي خپل زنګونو دوراني حرکت ورکوي په مستقیم شکل سره د ستوني استخوي د کیږي دغه نه بعد د خپل پنجه کوم ده د نن خو د خپل د جسم خواته به کش نشي ران عضلات چې کوم دي دا کش کیږي په دې معنی چې د تقوی کیږي. د موږ هدف دغه تمریناتو نه دغه چې موږ د زنګون فشار موږ راکم کو ترڅو د نور د لا تخریب کېدون موږ مخنیوي کړی. په مجموع کې کډوه ټیمه په نارمل ډول سهار او بیګا لس ورته لس مری دا رکتونه د تکرار کوم مثلا دوی نور تکلیف هم لري نور تکلیف ته هم څه مشکل پیدا نه کوي خپل چې د زنګون تکلیف لري د کې بم ډیر زیاته مرسته شي. یو شمېر کسانو چې د ګوندو دردونه لرل نو په اشاره یې په چوکۍ لمونځ کړی وو. د فزیوتراپي ډاکټرانو له مشورو سره سم یې مفصلونو ته حرکت ورکړی وو. له دې کار سره د ګوندو دردونه کم شوي وو او له پرمختګ یې مخنیوی کړی وو. داسې کسان هم شته چې ورزش یا ځینو ټکو ته پام کړی وو او په لوړ عمر کې ځانونه د ګوندو له دردونو او صحي ستونزو خوندي ساتلي. نوم محمد اجان د ولایت پروان او صحت مې ډیر روغ دی برابر دی. علت دا دی چې د سهار وخت جکسم او جماعت سره مونږ ادا کوم چې کې وګرځم او تبه مې خلاصه شي او خوشاله سم او به تر اسم کور ته چای وخورم زیات درون کار نه کوم ډیر مثلا په ځای کې نه کین. سید شاکر او د کابل ولایت اوسیدونکی ماته 42 کال عمر ده. موږ د دې لپاره چې په پخو ولاړو سو وګرځو د ځان د صحت لپاره نیم ساعت 15 دقیقې 10 دقیقې منډې وهو د پخې تمرینونه کوو په ځای کې ناس نه اسو چې د خپل د ځان د صحت لپاره بیغوري وکړو خاصتا بیا د اډوکو لپاره خوراک د خپل کم ساتو چې خېټه مو غټه نشي چې خېټه هم نقص کوي د انسان لپاره وزن زیاتوي او د خپل زور ته ګورو د غزور په مطابق په یو شی د ځمکې نه جګو یو خو بل خواته به کوو. د ډاکټر په وینا په لوړ عمر کې په بدن په تیرابیا په پخو فشار نه راوړل د سهار او مازدیګر لخوا کم ورزش کول یا پلی تګ چې ډیر نوي او په ګوندو فشار نه شي نو تر ډیره په لوړ عمر کې د ګوندو له دردونو مخنیوي کولای شي. د دې مرض دوايي تداوی لرو خو خاصه نتیجه پکې نه لري. درد دوا صرف درد کموي خو د مفصل په ترمیم کې رول نه لري. ډیر ښه کار چرته غواړي چې وقایع شي
په ژوند کې اساسي تغیرات راوړل شي. مثلا مونږ دی باید په چوکۍ وشي، تشناب کې باید اوچت کمود نه استفاده وشي. که د چا کور په 5م منزل یا 4م منزل کې یا لیفت نه لري نو هغه دی باید کور بدل کې اول منزل ته راولي. او یا دا چې هغه ثقیل کارونه مثلا په غرونو کې ختل یا منډې وهل هغه دی پریږدي. دا مرض چې څومره فشار په داخل مفصل زیاتیږي هغه سره پیشرفت کوي. وزن باید زیات نه کړي، کوشش دی وکړي چې متوازن خواړه استفاده وکړي او په خپل ورځني ژوند کې د ورزش لپاره یو وخت ورکړي. د زنګون په اطراف کې دوړ خواو ته بعضې عضلات دي هغه باید تقویه شي، د هغې تقویتي حرکات باید اجرا شي. په دې سره بیا انشاءالله چې به دې مرض نخته کوي. د ګوندو د ګردیو سوزش، د شپې له خوا دردونه، بې خوبي، د ګوندو د مفصلونو شخوالی او د ناستې او ولاړې یا حرکت په وخت کې درد، په ځینو کې د ښکته او پورته کېدو یا پلی تګ پر مهال مشکلات د ګوندو د دردونو صحي ستونزې دي. که تداوي نشي او پرمختګ وکړي نو ان جراحي عملیات ته ضرورت پیدا کیږي. د ډاکټر په وینا د عمر له زیاتوالي سره د هډوکو کمزوري کېدل، د وزن زیاتوالی، فزیکي فعالیتونه نه لرل یا په دوامدار ډول ځای په ځای د پښو په سر کېناستل یا ډیر وخت په یوه حالت درېدل، د پښو په مفصلونو او په تیره بیا په ګوندو باندې فشار راتلل په لوړ عمر کې د ګوندو د دردونو مهم علتونه دي. همدا د ګوندو د دردونو د پرمختګ علتونه هم کېدای شي. یو شمېر د ګوندو په درداخته کسانو چې د لمانځه په وخت کې له چوکۍ یا بالښت نه استفاده کړې وه، پښې او ګونډې یې په شړشمو تیلو غوړې کړې وې، د اوبو ریګ مشکولي لمڅي له تادولو سره یې ګوندو ته تب او ټوکر ورکړی و، یا یې هره ورځ د نیم ساعت لپاره ګونډې لمر ته لوڅې کړې وې څو د لمر شعاع پرې ولګېږي، او دا د ویټامین ډي په جذبولو کې مهم رول لري. نو تر ډیری د ګوندو د دردونو له پرمختګه مخنیوی کړی و. یو تعداد کسانو چې په لوړ عمر کې د سهار لخوا سپک ورزشونه کړي وو یا یې دومره اندازه پلی تګ کړی و چې په پښو او ګنډو یې فشار نه شي، هغه کارونه یې کړي وو چې پوهېدل په پښو او ګنډو یې فشار نه راولي، نو په لوړ عمر کې تر ډیره د ګنډو له دردونو خوندي او په امن پاتې وو. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار عبدالمطلب جواد د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې وه.